الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو محترمو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې میرمن په څومره وخت کې حق لري چې خاوند باید ورسره مجامعت او یا کوروالی وکړي. محترم، ستاسې په جواب کې به ووایم چې بعضې اقوال داسې راځي چې که یو ځل ورسره کوروالی وکړي نو د عمر دپاره یې حق ساقط سو، بیا ورباندې واجبه نه ده چې کوروالی به ورسره کوي. البته دیانتن پر ده باندې واجبه ده چې کله کله ورسره کوروالی او یو ځایوالی وکړي، او بیا دا ډېره نامناسبه ده چې په 4 میاشتو دننه کې د خپلې مېرمنې سره کوروالی ونه کړي، ځکه چې په 4 میاشتو کې که ښځه کوروالی ونه کړي او ورسره مجامعت ونه سي نو د هغې خواهشات او شهوت راپورته کېږي، خدای نخواسته بیا ورڅخه زنا ونه سي او په دغه فاحش عمل باندې مبتلا نسی. نو په دغه وجه باندې دیانتن پر واجبه ده چې کله کله کوروالی ورسره وکړي او بیا خاص کر په 4 میاشتو کې دننه. او علامه امام شامی رحمت الله تعالی علیه په رد المحتار کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قول راخیستی دی چې وده لره خاوند ته اختیار دی په 4 ورځو کې چې په دا 4 ورځو کې باید دی د خپلې مېرمنې سره مجامعت وکړي او ده ته اختیار ورکړی دی د جلد 3 صفحه 203 کې. خو ظاهر مذهب دا ده چې تعین خامخا نسته چې په دا 4 ورځو کې به یې، البته چې کله یې خواهش ورته راسي نو هغه د کوروالی او مجامعت ورسره کوي، ځکه چې د دواړو خواو مزاج او طبیعت سره برابر سي نو هغه چې په هره شپه باندې وي نو د دوی په منځ کې الله تعالی محبت او الفت پیدا کوي. او دا شان دا مسله راخیستې ده خزینة الفقه په جلد اول صفحه 246 کې، او دا شان پاکستانی چاپونه د فتاوای شامی ده هغه په جلد 4 صفحه 380 کې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.